بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی له درنو قدرمنو هیوادوالو، لکه څنګه چې تاسو به تل لمانه او لډیرو نور افغانانو چې هغوی په کاناډا کې ژوند کوي پوښتنې کولې چې کاناډا ته څنګه راشو. نو دغه د نن می د تاسو لپاره ښاغلی زړور خان مفکر پیدا کړ چې د کډوالۍ په اړه کې ډیر زیات معلومات لري او ښه کارپوه ده. دا می پیدا کړ. نو لومړی به مفکر صاحب تاسو ته خپل ځان معرفي کړي او دغې نه وروسته به راشو سوالونه ته، ان شاء الله چې تاسو لپاره چې کوم جوابونه تیار کړي دي هغه به سره شریکو. مفکر صاحب ډیره مننه. ورسې په زما خو نوم زړور خان دی، په مفکر صاحب مشهور یم. په کاناډا کې تقریبا 11 کال کېږي چې ژوند کوم او چې کاناډا ته راغلی وم. په همدغه برخه کې د کډوالۍ د مهاجرینو په چارو کې لګیا او مشغول یم. دلته په زه خپل رسمي وظیفه مې د AWO سره د سیټلمنټ کونسلر په حیث باندې کار کوم او همدارنګه تاسو معلومه ده په NSS کې د CEO دلته همدغه برخه کې خپل هیوادوالو خدمتونه کوم. ډیره زیاته مننه. د مفکر صاحب څخه خاصه مننه کوم چې د ډیرو مصروفیتونو سره سره نن موږ ته وخت راکړ چې موږ سره څو شیبې وی او تاسو پوښتنو ته ځوابونه درکړي. نو یو پوښتنه مفکر صاحب چې ډیره زیاته هیوادوال لمانه کوي، همیشه په سوشل میډیا کې دغه یو پوښتنه کوي او وایي چې کاناډا ته څنګه راشو. نو د کاناډا ته د راتګ لپاره کومې لارې دي او څنګه یو څوک کولی شي چې کاناډا ته راشي؟ ډیره مننه. ورسې د تاسو په خدمت کې ان شاء الله د خپل هیوادوالو چې هر څنګه پوښتنې حاضر یم چې جوابونه ورته ویو. کاناډا د راتګ خو ډیرې لارې دي، خو موږ د کاناډا د راتګ په قانوني لارو چارو باندې بحث کوو. د کاناډا د راتګ د قانوني لارې چارې خدای دې چې کولی شي سړی د کورنۍ او عضو د سپانسر د لارې دلته کاناډا ته راشي، مهاجرت د لارې مهاجر سپانسر شي، همدارنګه تعلیمي تربیه د لارې، د ورک پرمټ د لارې، یعنې د اجازه کار دلته واخلي او د هغې د لارې راشي کاناډا ته. او همدارنګه کولی شي د سکیل ورکر یا نور د سټیټ ایکسپریس انټري ورته وایي چې هغه کوالیفیکیشن او ریکوایرمنټ چې د ایمیګریشن دی هغه پوره کړي او هلته به کاناډا ته راشي. خو دا هر یو بیل بیل بحث دی او هر یو ډېر زیات تشریحات غواړي، معلومات غواړي. د هر یو به یو خاص چیک لیست دی، دا چیک لیست مطابق باندې هغه ډاکومنټ او ریکوایرمنټ چې د کاناډا د حکومت هغه باید پوره شي تر څو پوره اپلای وکړي او کاناډا ومنل شي کاناډا ته راتګ دپاره. ډیر زیاته مننه. یو پوښتنه مفکر صاحب چې زمونږ زیات هیوادوال چې هغوی په اروپا کې ژوند کوي او په اروپا کې اوسېږي، هغوی دغه پوښتنه ډیره زیاته کوي چې آیا اروپا میشته افغانان کولی شي چې کاناډا ته راشي او که نه؟ بلکې هر څوک کولی شي کاناډا ته راشي، خصوصا هغه اروپایان چې هغوی سټیزن دي هلته، که افغانان که غیر افغانان او کاناډا ته راتلی شي. په کاناډا ته راتګ باندې په هېچ چا باندې پابندي نشته دی. خو کاناډا ته چې کوم اروپایان راځي اکثره هېوادونه هغو ویزې ته ضرورت نه لري. په کاناډا کې 6 میاشتې پورې تېرولی شي او 6 میاشتې دننه باید کاناډا نه بیرته ووځي. او که چېرته 6 میاشتې نه زیات دلته تېر شي نو بیا د امکان دی چې په هغو باندې دوباره راتګ دپاره پابندي ولګېږي. نو کوشش دې وکړي 6 میاشتې دننه او که څوک غواړي چې کاناډا کې پاتې شي، کاناډا کې ژوند وکړي او یا کاناډا اسناد ترلاسه کړي، نو هغې دپاره بیا نور شرایط دي. هر هغه څوک چې اروپایان دي، په اروپا کې افغانان ژوند کوي، هغو سټیزن دي، نو هغوی چې کله کاناډا ته راځي نو هغوی کولی شي کاناډا کې ژوند وکړي، د ژوند دپاره راشي. هغوی باید چې کاناډا ته راځي نو هغوی باید ورک ویزې ته اپلای وکړي. دا ما خپل هیواد نه وکړي. کاناډا کې کله چې کاناډا ته راورسېږي دلته بیا نشي کولی، دوی بیا الیجیبل نه دي چې دلته په داخل د کاناډا کې هغه اپلیکیشن هغه اپلای وکړي. هم کله چې مثلا څوک سویډن نه راځي، جرمن نه راځي، خو هغې ځای نه کله د کاناډا د راتګ دپاره دوی امادګي نیسي نو دغه ویزې ته باید اپلای وکړي. او کله چې دغه ویزه ته ایشو شو نو کله چې په کاناډا ته راځي په ایرپورټ باندې دوی ته باید 2 کلن ورک پرمټ ورکړي. دغه 2 کلن ورک پرمټ وروسته دغه فایده رسېږي چې دوی دغه 2 کلن ورک پرمټ په اساس باندې کاناډا کې هیلث کارت اخلي، د هیلث الیجیبلیټي ورته دوی سره په هماغه دای په اساس باندې ورکولی کېږي د ورک پرمټ. نو بیا دوی کولی شي دلته 2 کاله ژوند وکړي او کله چې دلته کار وکړي 2 کالو کې ټیکس ورکړي نو بیا 2 کاله وروسته دوی بیا دې ته الیجیبل دي چې دوی د کاناډا دایمي استوګنې ته یعنې پرمننټ ته اپلای وکړي. یوازینۍ لاره همدغه ده. اوس دا ده چې څوک دغه ویزه اخیستلی شي یا ورک پرمټ اخیستلی شي. د دې لپاره ښه خبره دا ده چې هر هغه څوک چې د اروپا نه کاناډا ته راځي هغه باید په انګلیسي یا فرانسوي چې دغه دواړه ژبې د کاناډا رسمي ژبې دي په دې باندې مکمل تسلط ولري او حد اقل دوی په هېواد کې لیسانس ولري حد اقل.
نو کله چې دغه دوه شي نه ولري نو دوی کولی شي په اسانۍ سره دغه ویزې ته اپلای وکړي او ویزه ترلاسه کړي. کله هغه ویزه چې کله کاناډا ته راشي په ایرپورټ کې د کاناډا د انټری په وخت کې د دخول په وخت کې دوی هغه ویزه چې دغه په ورک نمبر باندې بدلېږي. نو یو خلاره ده له اروپایي میشتو سیټیزن او افغانانو یا هر څوک چې چېرته اوسېږي کاناډا ته راتګ دا یې خلاره ده. دویم هغه کټګوري ده چې هغوی سیټیزن نه دي د اروپا او هغه په هلته مثلا د پرمننټ د دایمي استوګن په صفت باندې اوسېږي یا دا چې مهاجر په صفت اوسېږي یا دا چې ویزیټر د افغان دی هلته اوسېږي. نو د دوی لپاره بهترینه لاره دا ده چې دوی کله کاناډا ته راځي چې دوی ایکسپریس انټري یا سکل ورکر اپلای وکړي. دوی ته ډېر چانس دی، خصوصا هغه افغانان چې اروپا کې اوسېږي او هغوی دایمي اسناد لري او فرانسوي ژبه چې اکثره په اروپا کې فرانسوي ژبه ډېره ده. نو د فرانسوي ژبې لپاره امکانات کاناډا کې ډېر زیات دي. نو کولی شي دوی د کاناډا کوم ولایت چې هلته انګلیسي ژبه فرانسوي ژبه رسمي ده هغه کیوبیک ولایت دی او د ډېر زیات ډېری امکانات دي چې کار پیدا کړي او هغه د کار له لارې راشي هغې ته اپلای وکړي، وظیفه پیدا کړي او د وظیفې په اساس د ایکسپریس انټري د لارې یا سکل ورکر د لارې هغې ته اپلای وکړي ورشي کاناډا ته کاري ویزه واخلي. دوی لپاره ښه لاره همدغه ده چې هغوی فرانسوي ژبه زده کړي یا که زده یې نه او که زده یې وي نو د هماغه د کیوبیک ولایت انتخاب کړي او د ایکسپریس انټري یا د سکل ورکر کاناډا ته راشي. ډیره زیاته مننه مفکر صاحب. مخکې له دې چې درېیمې پوښتنې ته راشم غوښتل مې چې له هیوادوالو سره یو شی زه ډېر مهمه شریک کړم، هغه دا ده چې زیات هیوادوال ماته مختلف مسیجونه رالیږي او د مختلفو فیسبوکونو پاڼې رالیږي چې اکثره غله دي چې هغوی مثلا په مختلفو لارو باندې کوشش کوي چې تاسو څخه پیسې وشکوي او غلاوې وکړي. نو هغوی حتی په کاناډا کې هم نه اوسېږي، نو تاسو سره وعدې کوي چې مثلا هغوی تاسو ته فورمې هم د کاناډا د مهاجرت درلیږي او په مختلفو طریقو باندې وایي چې موږ د کار ویزه هم درته برابروو، د طیارې ټکټ هم درته اخلو او دلته کار هم موږ تاسو ته درکوو، بیا دغومره وخت دلته اوسېږئ او بیا هغې تاسو ته د کاناډا سیټیزنشپ درکوي. دغه ټولې صفحات چې دي هغه چې دي دا ټول پروپاګاندا دروغ دي او هغوی پیسو ته یو چل جوړ کړی ده. زموږ ډېر افغانان ډېر زیات هیوادوال زموږ ستاسو د دغه هغه ښکار شوي دي چې د هغوی څخه پیسې اخیستې دي. حتی ډېر خلک داسې هم شته ده چې هغوی کوم چې کاناډا کې اوسېږي حتی زما هم انځورونه په خپل فیسبوکونو باندې اچولي وو، خصوصا هغه عکسونه چې ما د کاناډا په ځینو مشهورو ځایونو کې اخیستي وو هغه په فیسبوکونو کې اچولي وو، خپل ځان معرفي کړی و چې دغه کس زه یم او د خلکو نه پیسې اخیستې وي. نو دا د دغه چا باندې هیڅ کله اعتبار ونه کوي او هغه ټول دروغ دي. کاناډا حکومت هیڅ کله هم داسې چاته ایمیل نه ورلیږي او نه په دې طریقه باندې مهاجرین کاناډا ته راغواړي. نو هیله ده چې له دغه څخه ځانونه وژغورئ او کوم دوستان او خپلوان مو چې دي له دې نه هم ځانونه وژغوري. مفکر صاحب د دوبۍ او یا نور عربي هیوادونو کې چې کوم زموږ تاسو هیوادوال اوسېږي هغوی هم دغه پوښتنه لري چې آیا هغوی کولی شي چې کاناډا ته راشي او که نه؟ مخکې وي چې کاناډا ته په راتګ باندې زیاته پر پابندي نشته دي، هر څوک راتللی شي، خو د مهاجرت د کډوالۍ داسې پروسه چې د لندن د خلیج د هیوادونو نه وشي هغه اسانه نه ده. خلیج هیوادونو کې خلک چې افغانان ته اوسېږي نور خلک چې اوسېږي د مهاجر په صفت هلته نه اوسېږي. نو کله چې کاناډا کې تاسو غواړئ چې کاناډا د خوا تاسو سپانسر کړئ نو تاسو لومړنی شرط دا چې تاسو د مهاجر اوسېږئ او د مهاجرت کارت ولرئ. نو دا چې دوبۍ کې اکثر افغانان چې هلته اوسېږي مهاجر نه دي، د مهاجر کار نه لري، هغوی هلته په ویزه باندې اوسېږي، کاري ویزه باندې اوسېږي، اقامه لري. اقامه د مهاجر د کار سره فرق کوي. او داسې نشته چې موږ به نه راځو چې هېڅوک د دوبۍ د خلیج هیوادونو نه نشي راتللی. خو موږ چې کاناډا کې کوم سپانسر کړو د ریفیوجي لپاره هغه په 3 ډوله دي. اولنی سپانسر چې دی د اګریمنټ هولډر ورته وي او قرارداد دی چې هغه دولت سره کوي او دولت په اساس باندې بعض ارګنایزیشن ایجنسیز ته یو لیمټ سپانسر ورته ورکوي چې دغه لیمټ تاسو دی نو هغه دومره توانایي لري هغه ارګنایزیشن یا هغه ایجنسي چې هغوی لکه انجسیار یو کس ایډنټیفای کړي د مهاجر دی په دې هیواد کې اوسېږي، ضرورت نشته چې هغوی د مهاجرت کارت ورته وښایي. د هغې د لارې کولی شي د خلیج هیوادونه هم داسې یو کس چې هلته ژوند کوي او بې اصول لري ژوند په خپل هیواد کې په خطر کې او زه دوبۍ کې په مجبوریت نه اوسېږم، خلیج کې مجبوریت نه اوسېږم، د هغه اګریمنټ هولډر دی کولی شي چې دغې ته راشي کاناډا ته راشي. او په خلیج هیوادونو کې یو بل بهترین دغه دا دی چې اکثره خلیج هیوادونو کې افغانان چې اوسېږي تعلیم یافته دي او تعلیم کوي او په انګلیسي ژبه باندې تعلیم کړی دی
نو دغه پر دغه امکان ډیر زیات دي چې هغه کله اسناد واخلي د 12 نه وروسته د پونتون وروسته هغه دلته د یونیورسيټي انتخاب ته دلته د تعلیم لپاره راشي د ډیپلوم نه خلای یا همدارنګه از سکل ورکر راشي مثلا د اسناد یې خسري کار کړي تجربه کړي د خلیج هیوادونو خو ستنډرډ هیوادونو مثلا خصوصا یو امارات هیوادونه یا مثلا قطر شو یا بحرین شو د هیوادونه خو هیوادونه دي چې د کارو تجربه ولري او اسناد ولري یعنی تعلیمي اسناد ولري بشری ماستر او بیا کار تجربه ولري د امکان ډیر شي چې اپلای وکړي او کاناډا قبول شي ډیر زیات مننه مفکر صاحب محترم. کاناډایي میشته خلک کاناډایي میشته افغانان څنګه کولای شي چې هغوی خپل خپلوان کاناډا ته راوړي؟ کاناډایان خو هر څوک دا غواړي چې د هغوی د کورنۍ غړي د هغوی خپل خپلوان د هغوی حقدار په کاناډا ته راشي د هر څه د غواړي چې خصوصا زموږ هیوادوال چې افغانستان کې د مشکلاتو سره مخامخ دي یو څه کومک ورته وکړي. زمونږ خلک یا خصوصا موږ د افغانانو خبره کوو چې موږ افغانان اوسېږو هغوی کولی شي چې د خپلې کورنۍ غړي د څو طریقو د لارې دغه کړي. اول دا چې مثلا کولی شي مور او پلار هغوی د سوپرویزي د لارې دغه کړي دعوت کړي. یو سوپرویزر 10 کلنه ده او هغه 10 کلو کې هغوی دلته صحي مسایل چې د همتوب پر دولت باندې دي سوپرویزي د لارې خپل والدین دغه کړي. خو سوپرویزر لکه واسطه دسته چې د انکم ضرور دی چې انکم ولري او اکثر افغانان غریب دي کاناډا کې مهاجرین دي هغه انکم چې څومره ضرور دی هغه نشي پوره کولی نو لکه ورته مشکل وي. همدارنګه کولی شي د والدین سپانسر د لارې دغه انتخاب د خپل مور پلار راولي هغه لپاره هم د 3 کال انکم ضروري 3 کال زاړه سکه پروس کال او بل کال انکم دی ګوري چې یعنی عاید دی ګوري چې د عاید د څومره خودلې دي څومره ټیکس ورکړي دي او د کورنۍ چې دا په دې کې دا کولای شي د دوی د مصارف په غاړه واخلي او انخلي. همدارنګه کولای شي مثلا خپل اولادونه او خزه کچېرته یو کس دلته راغلی یا میړی یو اولادونه مثلا کاناډا کې وي دلته قبول شوي او کولای شي خپل اولادونه او دغه کاناډا ته سپانسر کی او راولي هغه لپاره به انکم ضرورت نشته او کولای شي ان مینیمم انکم هغه لپاره به کار دی ما کولای شي چې خپل والدین اما د سن شي کولای شي او څوک دی څوک سپانسر کی یا کاناډا کې ډیر سخت شرایط دي او د سپانسر شرایط اسانه نه دي لکه د ډیر لوړ انکم غواړي ډیر لوړ عاید غواړي او اکثر افغانانو زموږ دا وسنه رسیږي چې هغه دی دا عاید دوه چې هغه دی او خپل والدین سپانسر کوي. البته یو خبر ته وضاحت ورکوم چې به کېد شي ان شاء الله په نور برنامو کې په ډیټیل باندې لا شو په ورو باسون ته لشي. کاناډا کې هیڅ نشي کولای سو خپل ورور یا خور یا مثلا ماما کاکا ترور اما خاله خورینه وريرونه د سپانسر کوي دا نه ممکن خبره ده ځکه د څه کوم لار نشته چې یو څوک دی څوک سپانسر کوي د څه کوم قانوني لار نشته هغه لري چې سپانسرشپ او دا چې افغانستان کې څوک څه دی فرق موږ چې افغانستان کې اوسېږو افغانستان کې چې افغانان اوسېږي او اته مهاجرین نه دي په افغانستان کې خپل هیواد دی او هلته هغه سټیزن دي چې هغه مرته طبيعت لري نو هغه مهاجر نه دي سیده چې مثلا یو بل اولاد نه او بل اولاد چې لار شي هغه ته به ځای شوی ویل شو دی اولاد نه بل اولاد او په هیواد کې افغانان اوسېږي هغه په مزار کې کې په هرات کې په ننګرهار کې په کندهار کې په خوست کې په هر ولایت کې دا ما افغانستان اوسېدونکي دي او په هغه ولایت کې دوی مهاجر نه دي په دې خاطر باندې قانون د سلاره نشي چې هغه د سپانسر کړی او چې ته دوه مهاجر اوسېږي بل هیواد اوسېږي دې هیواد نه کاناډا نه افغانستان یو دریم هیواد اوسېږي او هلته مهاجر په صفت باندې ژوند کوي نو به ولر شته چې دا خلک چې کاناډا کې اوسېږي د سپانسر کېما د کاناډا افغانستان داخل د افغانستان نه ممکن خبره چې څوک سپانسر کړی شي البته د والدینو د سوپروایزي او د والدینو د سپانسر لپاره د ولر شته قوي انکم بیا غواړي اما غیر د خپل والدینو ته بل څوک نشي سپانسر او یو دغه شته مطلب یو حالت شته په یو حالت کې کولای شي یو څوک سپانسر کی چې یو څوک مریض وي او حالت ډیر خراب وي او هغه هیڅ ونه لري مثلا هغه ته ورور ونه لري خور ونه لري زوی ونه لري اولاد ونه لري خزه ونه لري میړه ونه لري نو په دې حالت کې کولای شي د کورنۍ غړي افغانستان نه خپل هیواد نه سپانسر کی او دا مریض وي د هیڅ ونه لري نو دا د یو معمولی یو سوراخ شته یو درک شته چې په حالت کې استثنایی حالت شته. مفکر صاحب دغه د والدینو سپانسر څه شي دا څنګه کیږي؟
والدین سپانسر اوس په کاناډا کې د پخوانه فرق کوي. کاناډا کې 2 کال وشو چې د والدین سپانسر هر څوک نشي کولای د څو پوري پچې ونه خېږي. یعنی د پروز ان لکه د کاناډا د امریکا د گرین د لاټري گرین کارت لاټري چې ده نو دا په کاناډا کې واسطه والدین سپانسر د پانداس لاټري کیږي. مثلا سکه خو تعداد زیات ځکه پروس کې سیستم خراب شوی نو سکه 100,000 کسان نو راووتل. نو کله چې کاناډا په کال کې یو ورځ انتخابي یو تاریخ انتخابي چې دغه تاریخ باندې ټول اپلیکیشن نه ورسیږي اکثره فبرवरी دا تاریخونه جنوري نو یو تاریخ باندې کې دغه تاریخ څو ورځې ورته وخت ورکړي چې وافته 15 ورځې 10 ورځې حتی سړي ساتي وخت کې سړي ساتي ورته ورکړو ټول خلک اپلیکیشن په ما ورته باندې سبمیټ کړي او ټول اپلیکیشن راځي کیږي په دې باندې لاټري په سیستم باندې چې نوم راوځي نو کله چې نوم راوته نو تکول شي والدین سپانسر کی انتلا به انویټیشن راځي ته دعوتې چې والدین سپانسر به کله چې والدین انویټیشن درته راوړي چې ته الیجیبل شې چې والدین سپانسر نوم دی راوته نو په دې حالت کې به مخکې چې کله اپلای کړي نو ته باید انکم برابر کړی وي چې ما 3 کال انکم جوړ شي. مثلا یو څو غواړي چې خپل سره کسان دي او خپل والدین سپانسر کړي شپږ کسان شو دوی لپاره کم از کم د انکم چې دی هغه نیټ انکم چې دی شپږ $50,000 په کار دي. نو په دې خاطر باندې انکم کوي دي انکم غواړي دي د پر اکثر افغانان چې دي چې د خو اکثر افغانان غریب دي او د سکاونه مشتري چې او نیټ انکم دومره په حد کې ورسیږي چې دا وي 3 کال مخکې ټیکس ورکړي وي. نو خپل شاهد حالما سکالي افغانان ته زموږ د نږدې ملګرو ته نومونه راووته سره 15 کسان ته اما چې کله نومونه راووت چې والدین سپانسر کی انکم پوره نشو کړلی چې کله انکم پوره نشو کړلی والدین پاتې شو د سپانسر نه ځکه چې اصلاح ورته نه برابر ده. نو دا یو مشکل شته چې موږ باید هغه نیټ انکم زموږ چې د دې وتوانی و چې دا اکثر سړی سره چې 8000 کې ضرب وای مثلا شپه کسان شپه پاتې کې 8000 سره انده کم از کم به اساس دومره انکم چې دومره انټرنیټ انکم دومره چې تاسو کولای شئ والدین سپانسر کړئ. یعنی باید په کاناډا کې رسمي وظیفه ولري او دغه عائدات دي تا وی چې تو کولای شي چې په کارو کې بل په کارو کې ته باید سپین کار کړی وي او انکم دومره خودري وي د کار مخکې څه کنه چې خو یې څنګه یو کال انکم لري ما پروس کړی انکم لزر ته نشي کولای والدین سپانسر کړي. دغه د ریفیوجی سپانسر څنګه کولای شي چې د ریفیوجی سپانسر موږ تاسو وکړو. ریفیوجی سپانسر په ډېر لوی بحث دی او ان شاء الله که پراتون کې برنامه کې ژوند په باندې مکمل بحث وکړو ځکه دا ځان ته یو لوی بحث دی لوی برخه ده د ایمیګریشن. ریفیوجی سپانسرشپ چې د ټول مهم خبره چې ریفیوجی دی اسو کنه یعنی مهاجر دی اسو مهاجر ګوره هیڅ کورمان خلک مخکې چې ویل په خپل هیواد تاسو مهاجر نه سئ ته په افغانستان کې نه سئ ته مهاجر هغه کس ویل کېږي چې په دریم هیواد کې اوسي هیواد ته چې ځي او د کوم هیواد چې اړه لري هغه ډول کې باید نه وي به بل هیواد کې اوسي او کله چې بل هیواد کې اوسيږي نو هیواد کې دا به رسمي مهاجر پیژندل شي. نو کله چې د مهاجرت اسناد ولري سو کوالي کاناډا د سپانسر شي د وړ کاناډا کې د خواخوږي یا کس څوک ته لري حتما یو کس به دي د سپانسر کینی خود په خود څوک نه سپانسري نو چې هغه کس کاناډا کې ولري او دا کاناډا د وړ سپانسر کی نو دا درې طریقونه لا سپانسر ولې شي. یو طریقه دا چې ګروپ اف 5 ورته یعنی 15 کسان راجمع کیږي 15 وړ کسان به یو خار کې اوسيږي 15 وړ کسان باید پاک کار وکړي 15 وړ کسان باید پاک وي کریمینل ریکارډ کلیر وي یعنی هیڅ قسمه د چارج شوی نه وي هیڅ قسمه محکمې فیصله نه کړي او پولیسو نیولې نه جیل ته نه تللي یعنی ریکارډ به پاک کلین ریکارډ ولري د 15 وړ کسان او یو خار کې اوسيږي او انکم ولري نو دغه کسان دا کولای شي د کورنۍ دا هر څوک د سمجلونه چې د 15 وړ کسان چې کاناډا کې د افغانانو اوسيږي پاکستان هر څوک کولای شي چې کاناډي اسناد ولري یعنی پی آر کارت ولري یا سټیزنشپ ولري. کاناډا کې به څوک مهاجر یا محکمې ته منتظر هغه نشي کولای کاناډي اسناد ولري پاک کار ولري انکم ولري او ریکارډینګ پاکي یعنی پولیس کوم چارج ونه لري نو دوی کولای شي چې یو کورنۍ یا یو کس سپانسر کی او د دوی بیا هغه عاید دومره وي چې دوی د خپل مصارفونه اضافه وي او د کورنۍ یو کار مصارف پوره کړی شي. مثلا کورنۍ چې دا
هغوی $10,000 ته د یو کال مصارف ته ضرورت دی. دغه 15 کسان چې راجمع کېږي د دوی د خپل مصارفو نه علاوه دوی باید دومره پیسې ولري چې هغه 10,000 کور کې د څو په کورنۍ کاناډا ته راشي، یو کال د هغوی مصارف دې ورکړی شي. دا به ثبوت کړي. دویمه لاره د کمیونټي سپانسرشپ ده. کمیونټي سپانسرشپ چې دی هغه یو کمیونټي کولی شي یو 10 کسان 20 کسان 30 کسان چې هغوی یو ارګنایزیشن ولري او هغوی رجسټرډ ارګنایزیشن وي او هغه دغه لاره کې کافي تجربه ولري او ټول نه مهم دا چې دوی سیټلمنټ سرویسز ولري. سیټلمنټ سرویسز دا چې مهاجر ته د کور نیولي تر هغه تر لایره پورې، ترانسپورټیشن پورې، مکتب پورې، ترجمې پورې، ډاکټر پورې د ټول شینو سرویسز ورکړي، سہولتونه ورته برابر کړي. د سور ارګنایزیشن نو کچره دا کار ولري نو کولای شي یو نفر سپانسر کی، یو مهاجر سپانسر کی. نو د دې لپاره به د دوی د فاینانس مصارف چې دي دا کوم مصارف چې دي پولي مصارف چې دي دا پولي مصارف ټول سنجول کیږي چې بس دا کورن لپاره $10,000 زمونږ یو کال مصارف دي. دا مصارف چې دي بیا راځي به د ارګنایزیشن په ټرست اکاونټ کې خودل کیږي او هول کیږي ایمیګریشن سره چې دا پیسې موږ د کورنۍ لپاره راجمع کړې په خپل باندې دا ګروپ چې زموږ د کمیونټي کې دا کسان چې زموږ کمیونټي کې دا پیسې راجمع کړې دي او دا پیسې ډونیټ کوي دا فامیل ته. ان ډونیشن کې د ډونیشن په اساس باندې دا فامیل اکاونټ کې جوړ کیږي او شکل دا فامیل کاناډا ته راوړي دا اکاونټ نه ټول مصارف ورکول کیږي. نو دا دویمه طریقه چې کمیونټي سپانسرشپ دی. دریمه طریقه چې عین شی د نور کیس فرق نه دی، هغه د اګریمنت هولډر دی چې هغه اکثر د چرچونه کوي، مساجد کوي او اکثره هغه دولت سره اګریمنت لري او د اګریمنت په اساس باندې دوی په دې کې هیڅ نور تفاوت نشته. ما پیسې ما ټرست اکاونټ کې خودل کیږي او هغه په دغه درې طریقو باندې سپانسر کېدلی شي. ډېر ښه. نو د کاناډا د مهاجرت په قانون کې څوک د کورنۍ غړي بلل کیږي؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده ځکه چې زمونږ د افغانستان کورنۍ د کاناډا کورنۍ ډېر فرق کوي. اکثره خلک داسې فکر کوي چې زه خو د احمد او محمود ورونه دي سره نو بس یا د خور ورور دي سره یا د کاکا او ماما د ټول کورنۍ سره دي. نه کاناډا کې کورنۍ تعریف شوې ده. کورنۍ عبارت د زوجانو د هغوی د ثمرې څخه ده. کورنۍ عبارت د زوجانو او د هغوی د ثمرې څخه ښځه، میړه او اولادونه. نو که چېرته ښځې کاناډا کې اوسېږي میړه او اولادونه راوړلی شي، که چېرته میړه اوسېږي ښځه او اولادونه راوړلی شي. دا صرف د کاناډا د قانون په اساس دغه کورنۍ ده. اما په دې کې بل شرط هم شته چې اولادونه یې مجرد وي، اولادونه یې د 2 نه کم وي. کله چې اولادونه 2 کلن شول یا اولادونه که 2 نه کم یا 13 نه بلې خو متأهل شول بیا هم د دغې تعریف نه وځي او نشي کولی چې کاناډا ته راولي. آیا د مهاجرت نورې لارې هم شته ده چې څوک وکولی شي کاناډا ته راشي او که نه؟ ولې نه؟ ما خو مشره پروي د قانوني لارې ډېرې دي کاناډا لپاره د راتګ لپاره. ټول هغه قانوني لارې دا دي چې مثلا افغانان ماشاءالله الحمدلله نن سبا ځوانان اکثره تعلیم یافته دي، اکثره په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، انګلیسي ژبه باندې تسلط لري. که نه لري دا دومره سخته خبره نه ده چې انګلیسي ژبه زده کړي او تسلط پیدا کړي ورباندې. نه خبره ده چې په انګلیسي ژبه باندې تسلط پیدا کړي او دوی آیلټس ټافل امتحان ورکړي او دا خپل ریکوایرمنټسونه چې دا پوره کړي. د 12م پاسناده باندې خو ډېره سخته ده چې سړی مهاجرت وکړي، خو کولی شي چې دوی بیچلر یا ماسټر ډیګري ولري او هغه ارزیابي کړي او په همدارنګه دوی آیلټس ټافل امتحان ورکړي د انګلیسي ژبې سکور پوره کړي. نو دوی کولی شي دا د سکل ورکر کاناډا ته راشي. دا ډېره بهترینه لار ده. د کاناډا هر ولایت چې دی هغه خپل شرایط لري او اکسپریس انټریم ورته ویلی شو موږ د هغه شرایطو په اساس باندې شرایط متعلق هر ولایت خپل ځان ته کټګوري لري چې په څه کال یې دغه لپاره کومه څه خلک پکار دي هغه ولولئ او هغې ته اپلای وکړئ. تاسو فري کولی شئ راشئ سره د اولادونو راشئ، سره د مېرمنې راشئ، کاناډا ته مهاجرت وکړئ. دا ډېره ښه لاره ده چې افغانان دغه نه باید استفاده وکړي او موږ اکثر تشویق کوو تاسو وکولی شئ دې نه استفاده وکړئ. همدارنګه بخښنه غواړم همدارنګه موږ کولی شو چې تعلیم د لارې کاناډا ته راشو. مثلا هغه څوک چې
عالي تحصیلات ولري او کولای شي دلته یو کالج ته ډیپلومې ته اپلای وکړي ځکه د دې راتګ لپاره اسانتیا برابرېږي. همدارنګه څوک مثلا ډیګري ولري د یو بیچلر پروګرام لپاره اپلای وکړي. همدارنګه څوک مثلا پی ایچ ډي لري د یو ماستر پروګرام لپاره اپلای وکړي. تاسو امکانات زیات دي. خیر پی ایچ ډي لپاره کولای شي پی ایچ ډي پروګرام لپاره اپلای وکړي. خو په هر صورت باندې پوهنتون شته دي. تاسو د دې لپاره ټول مهم شی دا دی چې تاسو یو ایجوکیشن پلان خپل ځان ته وټاکئ. دا ډیر زیات مهم دی. کله چې تاسو اپلای کوئ چې ایجوکیشن پلان هم څنګه لري، تاسو په کاناډا کې تعلیم چې په دغه برخه کې کوئ ولې کوئ، تاسو په درس خو تاسو ټول نه زیات مهمه نقطه هم دغه ده چې زه په کاناډا کې مثلا سایکالوژي وایم. د سایکالوژي په کاناډا کې په دې خاطر چې زما په هیواد کې د ضرورتونه دي ورته، زما په هیواد کې دغه تعلیم نه پیدا کیږي. زه غواړم چې دغه تعلیم په کاناډا کې حاصل کوم، به خپل هیواد ته په دې برخه کې خدمت وکړم. دا ایجوکیشن پلان مې ډیر قوي وي، ډیر واضح وي، او همدارنګه ستاسو سیټلمنټ پلان چې کاناډا کې څنګه سیټل کیږي، کاناډا کې مصارف څنګه کیږي، د فاینانشل قوي وي. دا غي پروف باید ولري چې زه دغه مصارف چې کاناډا کې زه 2 کال دوره، 3 کال دوره، 4 کال دوره تیروم، چې دغه په دونه مصارف لرم، پیسې لرم، دا سورس دی او دغه پروف دی. نو دا شي نه چې تاسو ولرئ، ان شاء الله دا ډیره خلاره ده چې تاسو د ایجوکیشن لپاره کاناډا ته راشئ. او د بل لاره چې د کاناډا ته راتګ لپاره دی هغه د بزنس خلاصول یا انویسټمنت کول دي. نو هغه یو لار کېدلی شي چې تاسو بزنس کاناډا کې انویسټمنت وکړئ او تاسو کاناډا ته راشئ. یعنی له ایکسپریس انټری او سکل ورکر نه افغانان څنګه ګټه اخیستلی شي؟ تو ایکسپریس انټری او سکل ورکر نه ګټه اخیستل مارته مخکې ویلي چې ډېره ښه خبره ده. هر یو کولی شي ماشاءالله تعلیم یافته دي، په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي چې کمپیوټر واخلي. په دې برخه کې سرچ وکړئ. د کاناډا 10 ولایتونه دي، هر ولایت خپل ځان ته پروموشن نومي په نامه پروګرام لري، او دا پروګرام به تاسو مطالعه کوئ، دا شرایط، دا ریکوایرمنټس ټول ولولئ، او په ما اساس کې یو برخه کې تاسو باید اپلای وکړئ چې تاسو د کاناډا تر سره د اولادونو سره د کورنۍ. او دا موږ باید ټول دنیا دې استفاده کوي. موږ چې نه کوو افغانان چې کوي علت دا دی اکثر د دولتي پوهنتونونو څوک فارغېږي، موږ دولتي پوهنتونونو اسناد نه ارزوي کیږي. نو اوس خو الحمدلله دا مشکل حل شوی دی. اوس نو څوک فارغېږي، اوس فکر کوم وزارت تحصیلات عالی دا پروګرام نکړي چې نوې فارغېږي په ډیټابیس شته کولای شي چې اسناد ارزیابي کې پروسس کې. او اکثر د شخصي پوهنتونونو مثلا د دې نمونه نه اخلم چې مارکیټ ورته ونشي، او شخصي پوهنتونونو اکثر اسناد د ارزیابي شوي دي او خلک راغلي دي په دې باندې کوشش کوي چې په دغه طریقه باندې راشي. نه موږ د دې نه چا نه باید روسه نشو. اکثر موږ د مهاجرین ګورو هندي، پاکستاني، سریلانکایان، دوی 90% لار راځي، موږ ولې را نشو؟ بالکل. دا مفکر چې انویسټمنټ او بزنس څه معنا لري او څنګه افغانان ترې کولای شي ګټه واخلي؟ ډېر اساسي خبره ده چې موږ باید فرق وکړو سره. دا ډېر ضروري خبره ده. بزنس لپاره زموږ ټول افغانان الیجیبل دي، کولای شو. خو شرط ډېر سخت دی، هغه دا چې کله چې کاناډا ته رانشي، کاناډا ویزه ونه لري، نو ته بزنس ته اپلای نشي کولی. یعنې ته هغه بزنس ایمیګریشن چې ورته وایي، یعنې ته کاناډا کې په اساس باندې نشي پاتې کېدلی. نو ویزه اخیستل د کاناډا افغانانو ته مشکله ده، په دې اساس باندې لږه سخته ده. اما انویسټمنټ داسې دی چې هغه بیا دې نه په دې سخت کې چې انویسټمنټ هغه یعنې بزنس دی، هغه اسانه په دې دی چې بزنس اسانه په دې چې پیسې کمې دي. یعنی موږ د ولایتونو لرو چې $1,00,000 باندې کولای شي تاسو سره د فامیل ژوند وکړي. 15 کاله شوی دی چې څوک ور سیټیزن شوی نه اورید پر خودل نه شي. په انویسټمنټ لپاره پیسې به ډېرې دي، انویسټمنټ لپاره به ویزه ضرورت نه، پیسې ډېرې دي. نو اکثر 2 میلیونه په خوښه باندې پیسې وکړي چې 2 میلیونه سره $1 ولري او کاناډا کې انویسټمنټ وکړي، کولای شي کورنۍ سره راشي. انویسټمنټ دا چې هغه د کاناډا د ایمیګریشن د فدرال ګورنمنت لپاره، د کاناډا فدرالي حکومت لپاره پیسې د اکاونټ کې اچي، راو اکاونټ کې چې هغه به په دغه پیسو باندې خپل بزنس کوي. نو ریسک ډیر زیات دی، ډیر زیات ریسک دی، پکې خطر پکې ډیر دی. په بزنس کې به خطر کوم تاسو کولای شئ. زه مشوره درکوم چې څوک کولای شي کاناډا ویزه واخلي، کاناډا ته راشي، مهاجرت نه خلاره لاره چې دوی دلته کاناډا کې مثلا کیوبیک یا منروبا د ولایتونو انتخاب کوي او د بزنس شروع کوي، او د بزنس ته د خپل ولایتونو کاناډا ته راوړي. د مهاجرت سردار نه ممکن شي او کولای شي کورنۍ کاناډا ته انتقال شي.
ډېر ښه. دغه د اډاپشن چې موږ تاسو په اصطلاح باندې فرزندي ورته وایو، آیا په دې طریقه باندې موږ کولی شو اکثره دوستان دا پوښتنه هم کوي چې غواړي یو څوک اډاپټ کړي یا فرزندي ونیسي، په دې طریقه باندې کولی شو څوک راولو او که نه؟ ډېره مهمه پوښتنه ده، ډېره ښایسته پوښتنه دې راجمع کړې ده. اډاپشن ډېر زیات مهم دی او دا باید موږ افغانان په دې باندې پوه شي چې اډاپشن د اسلامي هېوادونو نه امکان نه لري. دا ډېره ضرور خبره ده. موږ اکثره خلک وګورو چې مخکې دې نه چې لیدلي چې ولا خو دلته خو سریلانکایانو ماشومان راوړي دي، ولا دلته خو هندیانو ماشومان راوړي دي، دلته افریقایانو ماشومان راوړي دي. ولا لاړ شي افغانستان کې ماشوم یتیمخانې نه راوالي یا خپل خپلوان اډاپټ کړي، بیا په راوستلو باندې نه پوهېږي. ماشوم د مور پلار دای نه وسیله شي یتیمخانې نه راوباسي، بیا دوی راوستلی چې ډېر خلک موږ سره چې ولې اډاپشن شروع کړی. پس د افغانستان قانون یې د ټولو اسلامي هېوادونو قانونداري شرعي قانونداري چې پردی ماشوم د خپل ماشوم نشي ویلی، یعنی د پردي ماشوم پلار مور نشي ګرځېدلی. دا اسلامي قانون د شریعت دی. الحمدلله خلک په دې باندې د افغانستان ستره محکمه دا له پردي ماشوم ستا په نوم نشي کولی. نو په دې اساس باندې د قانوني مشکل دی، شرعي مشکل دی چې د افغانستان د لارې ستره محکمې ته د دې اسناد نشي اخیستلی د ماشوم ته اډاپټ دی مور پلار ته شوی، یعنی د فرزندۍ باندې چې ونیسي مور پلار دغه ماشوم بیا د مور نوم په خپله دی او د پلار نوم په خپله دی، یعنې ستړی شي کولی ماشوم په خپل نوم باندې کړي. نو په دې اساس باندې افغانستان څوک اډاپټ کوي ماشومان دغه امکان نه لري. په دغه اساس باندې ډېر خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې هغوی ماشومان د افغانستان نه اډاپټ کړي. او اډاپشن یوازې یو حالت امکان لري چې یاسیر او یتیم افغانستان نه، چې نه پلار وي نه مور نه پلار وي. که چېرته داسې یو ماشوم څوک اډاپټ کړي چې هغه مور او پلار نه وي، نو هغه کې به د قانوني مشکل حل دی، ځکه چې د هغې مور پلار شته دی، نو که نه نو کولی شي چې هغوی ماشوم ته بیا کاناډا، اما پردی ماشوم نشي کولی شي که مور او پلار ژوندی چې ته کاناډا ته اډاپټ کړي. ډېر ښه. دوستانو پوښتنې ډېرې ښایسته پوښتنې دي. دا هغه پوښتنې دي چې تاسو موږ نه کړي دي، اکثره په فیسبوک باندې یا په یوټیوب کې او یا هم په ټیک ټاک کې تاسو موږ نه دغه پوښتنې کړي دي. دا پوښتنې دي تاسو پوښتنې دي چې موږ آماده کړي دي. نن آخري پوښتنه مفکر صاحب نه کومه، ویډیو ډېره زیاته نه اوږده و، بیا انشاءالله که وخت پیدا سو یو ورځ به په هر یو هغه باندې مضمون باندې جدا جدا یو ویډیو به درته تیاره کړو. آخري پوښتنه مفکر صاحب دا ده چې د ورک پرمټ او یا سټډي پرمټ په طریقه افغانان کولی شي چې کاناډا ته راشي او که نه؟ سټډي پرمټ او ورک پرمټ ولې نشي کولی؟ ما افغانان باندې خو هېڅ قسم پابندي نشته دی، خو موږ بدبختۍ به ورته ووایم د بدمرغۍ خبره ده چې موږ شرایط نشو پوره کولی، او که چېرته موږ شرایط پوره کړو نو هېڅ قسمه پابندي په موږ باندې نشته دی چې کاناډا ته راشو. د ورک پرمټ له لارې موږ کولی شو کاناډا ته راشو. ورک پرمټ له لارې ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسې په کاناډا کې یو ارګنایزیشن چې هغوی کولی شي خارجي کارګر ونیسي، هغوی پرمټ ولرلی شي، هغه باید پیدا شي او یو نمبر ولري هغوی، او د هغې په اساس باندې دوی کاناډا کې ورک پرمټ ته اپلای ورک پرمټ اخلي او بیا ورک پرمټ په اساس باندې کاناډا ته راتللی شي. خو پای کې مشکل یو دا دی چې کله چې کاناډا ته دوی راشي دلته کمپنۍ سره باید کار وکړي، کمپنۍ سره باید اوسي، یو کمپنۍ پورې چې څو پورې کمپنۍ ورته ضرورت لري نو دا په ورک پرمټ باندې دلته کار کولی شي. سټډي پرمټ خبره ده هماغه مخکې د ایجوکیشن خبره ده چې کله څوک کاناډا کې یو انسټیټیوټ کې یو کالج کې یو پوهنتون کې داخله اخلي نو هغه داخلي لپاره سټډي پرمټ ورته ورکول کېږي. او سټډي پرمټ د هغې لپاره بیا ښه خواله ده چې کله دوی سټډي پرمټ دلته واخیستو یو کار کولی شي، خپل فیس ورکولی شي. نو سټډي پرمټ سره څنګه دوی 20 ساعته تک حق لري چې کار وکړي. نو کار نه علاوه بیا چې کله دوی فارغ شول نو بیا د فراغت نه وروسته دوی کولی شي چې کاناډا کې پاتې شي او کولی شي چې کاناډا پرمنټ ویزې ته اپلای وکړي. نو امکان یې ډېر زیات دی چې دلته پاتې شي. او په ورک پرمټ باندې چې دی په ورک پرمټ باندې مسله دا ده چې چېرته دوی د منیجر کار وکړو کاناډا کې، یعنې سوپروایزري کار وکړو، داسې شرایطو مساعد شول نو بیا کولی شي دوی هغه په اوږد مهال کې پرمنټ ویزې ته اپلای وکړي. خو اکثر افغانان چې کله په ورک پرمټ راغلي دي هغوی خپل وظیفه او شیونه پرېښي به یې ډیکلاین کړی چې دغه اکثر د افغانانو نورو افغانانو سټیټس ته ضرر رسولی دی ورک پرمټ څخه. ډیره زیاته مننه قدرمن مفکر صاحب. دوستانو مفکر صاحب د مهاجرت په باره کې ډیر زیات معلومات لري، ماشاءالله ډیر کارپوه ده. نو په دې خاطر مې نن ورته زحمت ورکړ او د ډیرو زیاتو مصروفیتونو سره موږ ته دومره وخت راکړ. زه د زړه د کومې نه ورڅخه مننه کوم. له تاسو نه هم مننه کوم. بیا هم دوستانو که څه پوښتنې چې شلارې کولی شي په کامنټ کې له موږ سره شریکې کړئ. انشاءالله زه او مفکر صاحب دواړه به کوشش وکړو تر څو وکولی شو ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړو. ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.